الرفث الى نسائکم چې تاسو کوروالی وکړئ د خپلو بیبیانو سره خپل کوروالیو سره. هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دوی ستاسو دپاره لباس دی او تاسو د دوی دپاره لباس یې. ګوره په دې باندې خو نن موږ جمعې مانځه کې هم خبره اتره وکړله، خو بهرحال ځان پرې لږ پوه کړئ. لباس مطلب دا دی که نه چې ګوره دا ښځې الله جل شانو تاسو دپاره لباس پیدا کړلی او تاسو د ښځو دپاره یې، نو تاسو د یو بل پردې مه پاش کوئ. لکه ښځه او سړی داسې دي، د ښځې او د خاوند داسې زندګي ده چې د کمرې د دروازې نه دننه دو چې څه کوي دو ته اختیار دی. په دې څه باندې پوهېږي جي؟ نو بهرحال د دو د یو بل نه پرده مرده نشته دی چې دوی د یو بل نه څه پرده وکړي. ټیک شوله که نه؟ نو دا د یو بل پرده ده، بس دا ښځه او خاوند دواړه د یو بل پرده ده. ټیک شوله؟ نو که اوس د دو پرده پاش کېږي نو یا به یې ښځه پاش کوي یا به یې سړی پاش کوي یا به یې خاوند پاش کوي. ټیک شوله که نه؟ که د ښځې عیبونه بیانېږي خو یا به یې د خاوند بیانوي، او که د خاوند عیبونه بیانېږي نو ښځه به یې بیانوي. نو دغې وجې نه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو یعنې ښځې تاسو د خپلو خاوندانو عیبونه د ښځو په مجلسونو کې مه بیانوئ، او یا سړي چې کوم دي نو تاسو سړي د خپلو ښځو عیبونه د خپلو ملګرو په مجلسونو کې مه بیانوئ. نن سبا خو ډېر ناشنا دور راغلی دی چې په کوم ځای کې مجلس جوړېږي چې د ښځې نه شروع کېږي په ښځه باندې ختمېږي. دوه ملګري که په یو ځای کې کښېني نو بس د یو بل په ښځو باندې بحث کوي، په هغې کې ورننوتي هلکه پلان کوي ښځه دې څنګه دي چې بهرحال په هغې باندې تاسو زما نه ښه پوهېږئ، زما نه هم ډېر وخت شوی دی. نو په دې شیزونو باندې خپل مجلسونه نه دي برابرول پکار. ښه دا د پردې څیز دی، ښځه او خاوند چې دا کومه زندګي ده نو دا د پردې زندګي ده او دا د یو بل لپاره پرده ده، د یو بل لپاره حیا ده، ټیک شوله، د یو بل عزت دی. نو هغه په خپله تار کول نه دي پکار. د ملګرو په مجلسونو کې د خپلې ښځې غیبتونه یا د هغې قیسې میسې کول چې داسې چل مې ورسره وکړو داسې چل مې ورسره وکړو، که نن سبا دور داسې دی چې دا ځوانان دا قیسې میسې کوي، نو دا نه دي کول پکار. ښه یا جنکۍ داسې ښځې مطلب بیبیانې هغو دا کار وکړي چې د ښځو په مجلس کې کښېني. اکثر په دې مازدیګري کې د ښځو یو کافي ټورنمنټ کېږي ښه مضبوط یو بل سره ناستي او دا قیسې میسې کوي. نو که اوس یو بېوقوفه پکې ده او دا راولګي چې خاوند مې داسې چل وکړو هغه یې راسه وکړو دغه یې راسه، انتهایي غلطه خبره ده. الله جل شانه وایي تاسو د یو بل لپاره پردې یئ، لباس یې، او موږ رالګو هغه خپل لباس د ځانه لرې کوو، نو دا انتهایي نقصان خبره ده. ښه نو دغې وجې نه فرمایي هن لباس لکم، دغه بیبیانې ستاسو دپاره لباس دی، وانتم لباس لهن، او تاسو د هغو دپاره لباس یئ. اوس دا مخکې چې کوم آیات ټوکله را روانه ده علم الله انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، نو په دې کې یو بله مسله ده، یو بل حکم دی. کله چې اوله کې روژه فرض شو، بخاري شریف کې غالبا روایت دی برا ابن عازب رضی الله عنه، غالبا د هغه روایت دی وایي چې په اوله زمانه کې کله روژه فرض شوله نو په ټول رمضان المبارک کې، د رمضان مبارک چې راسونه میاشت ده یو کم 10 ورځې یا پوره 10 ورځې، په دې کې په سړو باندې پابندي وه، د ښځو خوا له به نه ورتله، د شپې هم د ورځې هم پابندي وه چې د رمضان دا میاشت تر څو پورې ختمه شوې نه وي نو تاسو به یې بل ته نه ورنږدې کېږئ. په اوله کې چې کله روژه فرض شوله، ټیک شوله که نه؟ نو بیا داسې کار وشو الله جل شانه پابندي ولګوله چې هلکه نه به ورځئ، د اختر د میاشتې د لیدو پورې به اوس یې بل ته نه ورنږدې کېږئ. بیا داسې کار وشو چې څه مسلمانان داسې وو چې هغو غریبانو صبر ونه کړو، صبر دې ونه شو، خبره باندې پوهېږئ. او په هغې کې ښه ډېر غټ صحابه کرام د پیغمبر علیه صلات وسلام ډېر نږدې ملګري دغه پکې هم مولوي سو، دونه صبر ونه کړلی شو، دوی سته د شپې د ښځو سره د خپلو بیبیانو سره کوروالی وکړه، اوس هم بستري وکړله. نو چې کله دغه کار وشو نو دو خو بیا په هغې باندې د الله جل شانو توبه هم وایستله، دا زموږ نه غلطي شوې ده، ځکه چې حکم خو دا و چې بهیې په ټوله روژه کې به نه ورنږدې کېږئ. دغه خلکو نه صبر ونه شو، دو ورنږدې شو، نو بیا دو چې کله توبه وویستله نو الله جل شانو دا آیت را نازل کړو. څه باندې پوهېږئ؟ الله جل شانو فرمایل چې علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، الله جل شانو په دې خبره باندې پوه دی چې تاسو خپل ځانونو سره خیانت کړی دی. مطلب الله جل شانو حکم را نازل کړی چې نه به ورنږدې کېږئ په ټوله میاشت کې، او تاسو ورغلی، نو د دغې وجې نه الله جل شانو وایي موږ ته پته ده چې تاسو خپلو ځانونو سره خیانت کړی دی، خو به هر حال الله جل شانه تاسو ته فتاب علیکم، الله جل شانه په تاسو باندې رجوع وکړله، یعنې تاسو چې کومه توبه وویستله هغه الله جل شانه قبوله کړله، وعفا عنکم او تاسو ته یې بخښنه وکړله. نو فالآن د دغه وخت سره بیا دا حکم هم بدل شو چې ټول رمضان مبارک کې دا حکم و چې نه به ورځئ د بیبیانو خواله، اوس هغه حکم هم بدل شو، اوس که تاسو د غروب آفتاب نه واله او تر د صبح صادقه پورې ورځئ، تاسو ته اختیار دی. د رمضان مبارک چې دا کومې شپې دي په دغې کې هم چې تاسو کم حلال کارونه دي هغه کولی شئ. نو دغې وجې نه الله جل شانو فرمایي فالآن باشروهن، پس اوس تاسو له دغه بیبیانو سره باشرو، دا خو په اصل کې دغه ته ویله کېږي، لوبو ټوقو ته ویله کېږي، خبره باندې پوهېږي چې تاسو اوس لوبې ټوکې د یو بل سره کولی شئ، یو بل ته ورنږدې کېدی شئ. نو بهرحال الله جل شانو وایي چې تاسو اوس یو بل سره ورنږدې کېږئ، مطلب دا دی چې همبستري کولی شئ. وابتغوا، او تاسو تلاش کوئ ما هغه څه کتب الله لکم چې لیکلي دي الله جل شانو ستاسو دپاره. نو الله جل شانو زموږ دپاره څه لیکلي؟ ګوره د نکاح مطلب نه دی، د واده مطلب یا د ښځې مطلب صرف خپل شهوت ختمول نه دي. ګوره یاد وساته، یا صرف ښځې ته ورنږدې کېدل او د هغې نه خپل خواهشات پوره کول نه دي چې ما او تاسو بس ورشو د هغې نه خپل خواهش پوره کړو قصه ختمه.
دا صرف د دې دپاره په شریعت کې دا حکم نه دی شوی چې تاسو نکاحونه وکړئ د څه لپاره د دې لپاره چې بس تاسو خواهشات پوره شي نه جي نه صرف خواهشات نه دي د دې سره نور ډېر شي خبرې تړلی شوي دي هغې څه باندې پوهېږي یو خو دا چې په معاشره کې به امن راشي معاشرې نه به ګناهونه ختم شي خلک به دینداره شي خلک به نیکان شي ابروز ابو داود شریف کې مونږ حدیث وي د پیغمبر نه بل غټ څوک خو نشته دی که نه په دې ځمکه باندې که څوک شته دی هېڅ څوک هم نشته دی پیغمبر په انسانانو کې ټول نه بهتر انسان دی د الله جل شانو په نسبت باندې په پیغمبرانو کې ټول نه بهتر پیغمبر هغه زموږ محمد صلی الله علیه وسلم دی په ابو داود شریف کې مونږ حدیث وي نبي علیه الصلاة وسلام یو ورځ داسې روان و په لاره باندې نو په یو ښځه باندې نظر ولګېدو چې کله په ښځه باندې نظر ولګېدو نو نبي علیه الصلاة وسلام ډایرکټ خپل کور ته لاړو زینب بنت جحش ام المؤمنین ده امهات المؤمنین کې یوه ښځه ده پیغمبر علیه الصلاة وسلام بیبي ده نو ډایرکټ د هغې کور ته لاړو اول د خپل حاجت پوره کړو بیا راووتو ځکه دا ما ته په دې کې دا سبق راکړي ګوره د پیغمبر په یوه ښځه باندې نظر لګېدل د دې مطلب دا نه دی چې پیغمبر په ذهن کې په زړه کې وسوسه راتللی شي خو داسې نه ده چې یاره جو شهوت یې په دغه کې راغی په زړه کې داسې ونه شوله بلکې ما تا له تعلیم راکوو چې ما تا خو هسې یو ځای کې بل ځای کې بوی راټولو که نه ښځو په منځ کې ګرځو ځای په ځای باندې پردو ښځو ته ګورو د ښځو پوندې صحیح کوو چې لکه دا پوندې سپینې دي او که تورې دي خپې سپینې دي او که تورې دي په هغې باندې بیا ځان له قیاس کوو چې هلکه دا به داسې او دا به داسې پیغمبر ما تاسو تعلیم راکړي چې ګوره تاسو روانې کله او تاسو په یو پردۍ ښځه باندې نظر ولګېدو او زړه ته هم شهوات رالل حرس هم زړه ته راغی چې هلکه خپل شهوت اوس په څه طریقه باندې خارج کړمه او ګناه ته دې زړه کېږي نو ډایرکټ خپل کور ته ځان ورسوه د خپلې بیبي خوا ته ځان ورسوه په هغې سره به دا چې ته به د ګناه نه بچ شي ګناه به دنه ونه شي او په حلال او په جایزه طریقه باندې به ستا هغه خواهش پوره شي خبره باندې پوهېږي نو به هر حال د نکاح ډېر زیات مقاصد دي ټیک شوه که نه یوازې شهوت پرستي نه ده چې خپل شهوت پوره کوه الله جل شانه ووایي چې تاسو هغه څه تلاش کړئ چې کوم ما ستاسو دپاره لیکل دي یعنې ستاسو دپاره ما اولاد لیکلی دی تاسو چې دا کومه کوروالی د ښځو سره وکئ نو د دې په برکت باندې الله جل شانه تاسو له اولاد درکړي تاسو له بچي درکړي او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وایي تاسو نکاحونه وکئ او بچي راوړئ او د هغه ښځې سره نکاح وکئ چې کوم ډېر زیات بچي راوړي د هغه ښځې سره نکاح وکئ ځکه د قیامت په ورځ باندې به زه ستاسو په کثرت باندې ستاسو په ډېروالي باندې فخر کوم چې دا زما امت دی وګوره ډېر دی خبره باندې پوهېږئ نو نکاح کول یا واده کول دا صرف د دغې دپاره نه چې زموږ خواهشات پوره شي بلکې دې دپاره چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په امت کې دغه راشي دا زیاتوالی راشي امت ډېر شي او دا چې نور هم انسان د ګناهونو نه په دې سره بچ کېږي ډېرې زیاتې فایدې دي به هر حال دغې باندې چېرته موقع په موقع باندې خبرې کوم بسم الله